علی قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد نور الله مرکده دا د والی په کوټې کې و د موټر نه راشوه سو دا راسته لاس یې زما په دې لاس کې و حضرت امیر المؤمنین چې چا لیدلی و لیدلی و خو د حشرګاه پر میدان چې چا نه و لیدلی و ویني ډېر علما د والي په کوټې کې ناست و حضرت امیر المؤمنین باندې سام ډېر پرېوتی سخت ډېر سام یې کاوه چا مخکې خبرې نه سوې کولی نو ما ورته ویله چې دا غټ غټ علما راغلي دي دا علما ستا ملاقات کول غواړي در دې ځایه رالې اوس چې ملاقات ورسره کوې چې څنګه دې روغبړ وکړي فقط 15 منټه خبره وکړه دا غټ شیخان دي دا زما لاس یې دی نیولی و زما په لاس کې د ده لاس رېږدی دی دا زما په لاس کې لاس رېږدی دی ما ته وایي خبره خو نسم کولی ما ورته ضرور بیا کوي دا د دې دپاره راغلي دي چې ستا خبرې واوري وایي نه سم کولی په وپوهېدلې هر ځای ته ما ته ولاړې خبره وکړه نه سم کولی ما ورته ویل ملا صاحب خبره واوره ول څه ما ورته ویل په ذات د الله دې مې قسم چې د رسول الله د طریقې واوړې که ګام هم در پسې واخله ګام هم در پسې واخله ویې خندله ول چې ستا خوښه ده نو که تکلیف دی که استراحت دی که زحمت دی که هر څه دی وایي بیا کومه یو څو خبرې ما ورته ویل خو تا یې هر وخت تقریر پر کوې لا یکلف الله نفسا الا وسعها دغه آیات باندې یې وکړه ول بس دغه دی اوس مې بس را یاد شو د خیره بس کوم دا زموږ دریځ دی ګورې د هغه وخته څه دی څه راته وایي وایي که کله د پیغمبر علیه صلات وسلام د طریقې واوښتم ستاسو ټول علماو دي په حشرګاه کې غاړې بندې سي که په ما پسې قدم که به قدم را پسې اخلي زموږ